ستړي مشئ، وخت مو په خیر. له شمشاد نه د 7 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د سلواغې عدل 18 او د فبروري میاشتې 6 نیټه ده. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. کابل د سیمې ثبات پلوی دی. تاجکستان د مرکزي اسیا او اروپایي ټولنې د 6مې ناستې کوربه و. د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وضعیت او امنیتي ګواښونو بحثونه وکړل. په دې کار کې باید د سیمې هیوادونه هم له موږ سره همکاره واوسي ترڅو په نتیجه کې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي کړو. اسلامي امارت تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. ازبکستان له افغانستانه وروړل شوې پوځي الوتکې امریکا ته سپاري. بلک هاک هلیکاپټر چې افغان پیلوټانو د طالبانو د مخکې تګ پر مهال ازبکستان ته لیږدولی وي، دغه هیواد بیرته امریکا ته وسپارلی. د ټرمپ طرحه په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ شوه. اسلامي هیوادونو د فلسطینیانو په تړاو د امریکایي ولسمشر څرګندونې غندلي. زه فکر کوم د شاوخوا 1.1 یا 8 میلیونه وګړو بې ځایه کول به د هغوی ژوند ښایسته کړي. اسلامي امارت باور لري چې دا ډول پلانونه نه یوازې د صهیونیستي رژیم د شوو اهدافو استازیتوب کوي، بلکې د مسلمانانو د کرکې پارونې او د سیمې د کړکېچ زیاتوالي لامل هم ګرځي. او د ایران جمهور رئیس د امریکا ولسمشر څرګندونو ته غبرګون کې ویلي چې پر نفتو بندیزونه بې ګټې دي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. سرپرست حکومت ترهګریزو ګواښونو په تړاو د چین او پاکستان ګډې اعلامیې ته غبرګون وښود. د اسلامي امارت ویاند مرستیال ویلي افغانستان د سیمې ثبات پلوی دی او هیوادونه دې له افغان خاورې اندېښنه نه لري. پاکستان او چین په یوه ګډه اعلامیه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کړی او له اسلامي امارت یې غوښتي چې افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي چې د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښوي. موږ د هر هغه هیواد چې د افغانستان په وړاندې ښه نیت او مثبت نظر لري د افغانستان د بیا رغونې او دلته د ثبات پلوي وي، قدردانۍ یې کوو. موږ هم په سیمه ییز ثبات، سیمه ییزو همکاریو او ابادي کې خپل رول پاکول غواړو. موږ د سیمې د ثبات او امنیت پلوي یو او هیڅوک دې له افغانستانه د خطر احساس نه کوي. د مرکزي اسیا او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو 6مه ناسته کې پر افغانستان بحثونه کړي. دغه ناسته چې تاجکستان کې ترسره شوې ګډونوالو پکې د افغانستان پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت بحثونه کړي دي. اسلامي امارت د سیمې ثبات لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار لري او ډاډ ورکوي چې د هیوادونو ګټې په باثباته افغانستان کې نغښتې دي. تاجکستان د افغانستان لپاره د مرکزي اسیا هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو د 6مې غونډې کوربه و. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غونډې ګډونوالو د تیر کال د فبروري میاشتې له 5مې غونډې وروسته د افغانستان پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت او له افغانستان سره د همکاریو لپاره د مرکزي اسیا او اروپایي ټولنې پر تګلارو بحثونه کړي دي. د 2024 زیږدیز کال په فبروري کې له ناستې وروسته د افغانستان د ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي پرمختګونو په اړه نظرونه شریک شول او هم له دغه هیواد سره د مرکزي اسیا او اروپایي ټولنې د مرستو پر تګلاره خبرې وشوې. دغه راز د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وضعیت او امنیتي ګواښونو بحثونه وکړل. د افغانستان سرپرست حکومت د تاجکستان په کوربهتوب د یادې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت له نورو هیوادونو سره مثبت او متقابلو ګټو پر بنیاد اړیکې غواړي او له افغانستانه د اندېښنه نه لري. حمدالله فطرت شمشاد ته وویل چې افغانستان کې اوس مهال سوله او ثبات رامنځته شوی او له نورو هیوادونو هم غواړي چې د سیمه ییز ثبات ساتلو لپاره ګډه همکاري وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې لري او له ټولو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو غوښتونکی ده. په نورو هیوادونو کې چې د افغانستان په اړه بحثونه او ناستې کیږي، دغه هیوادونه باید اطمیناني واوسي چې په افغانستان کې اوس سوله او ثبات ته د اقتصادي رفاه او پرمختګ لپاره هڅې روانې دي او په دې کار کې باید د سیمې هیوادونه هم له موږ سره همکاره واوسي ترڅو په نتیجه کې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي کړو. افغانستان چې یو جګړې ځپلی هیواد ده
اقتصادي نیمګړتیاوې او نورې اړتیاوې پوره کړو او سیمه ییزه همکاري لا پیاوړې کړو. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت د ملي ګټو ته پام سره له ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پر غوښتنو غور وکړي او خپلې اړیکې دې لا پراخې کړي. طالبان باید د ټولې نړۍ هیوادو سره خپل ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي او دا هم د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده چې هر وخت دوی یا شمالي ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هکله په ټولو مسایلو کې زیاتره مداخله کوي. زما په اند باندې که چېرته پر داسې کانفرانسونو کې د اسلامي امارت غړي شتون ولري او پر مشکلاتو باندې بحث وشي هغه به نتیجه ولري، هغه به ځان سره لاسته راوړنې ولري. که څه هم له تېرو 3 کلونو راهیسې له یو شمېر هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوي خو تر اوسه پورې د هېڅ هیواد له لوري د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ازبکستان د تیر نظام د پرځېدلو پر مهال دغه هیواد ته له افغانستانه ور اړول شوې الوتکې امریکا ته سپاري. د معلوماتو له مخې د جمهوري نظام سقوط سره افغان پیلوټانو 22 جنګي او 24 بلاک هاک الوتکې ازبکستان ته وړي. اسلامي امارت تازه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې له ازبکستان او تاجکستان غوښتي وو چې لېږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري. د سرپرست حکومت د غوښتنو سره سره ازبکستان د تیر نظام د پرځېدلو پر مهال د هېواد ته د لېږدول شویو پوځي چورلکو او الوتکو له ډلې و هغه یې امریکا ته ورکړي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا ته ورسپارل شوې چورلکې ټولې بلاک هاک هغه دي چې په تیرو 2 لسیزو کې تیر نظام ته ورکړل شوې وې. و بلاک هاک هلیکاپټر چې افغان پیلوټانو د طالبانو د مخکې تګ پر مهال ازبکستان ته لیږدولې وې دغه هیواد بیرته امریکا ته وسپارلی. امریکا لپاره د ازبکستان سفیر فرقت صدیقوف 3 ورځې وړاندې د دې هیواد د پوځي ځواک د 33مې کلیزې د نمانځلو په مناسبت مراسمو کې ازبکستان او امریکا په امنیتي او دفاعي برخو کې 2 ستراتیژیک ملګري یاد کړي وو. نوموړي له امریکا سره د خپل هیواد واړخیزو همکاریو پراخولو ته چمتووالی ښودلی و او د دغو اړیکو پر ارزښت یې ټینګار کړی و. د ټولو هغو کسانو مننه کوم چې د ازبکستان د وسلوالو ځواکونو 33مې کلیزې د نمانځلو مراسمو کې له موږ سره ګډون وکړ. په دې موده کې د ازبکستان او امریکا پوځي اړیکې نه یوازې دا چې پیاوړې پاتې کیږي بلکې د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د نویو فرصتونو پراختیا ته دوام ورکوو. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په یوه غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی و او د دې کار د نه عملي کېدا په صورت کې آن له افغانستان سره د روانو بشري نقدي مرستو د درولو خبرداری ورکړی و. موږ به خپل پوځ له سره پیاوړی او نوی کړو او موږ دغه کار وکړ. موږ خپل ټول پوځ بیا ځلې نوی کړ. ستاسو په یاد دی چې دوی یعنی د بایدن ادارې په میلیاردونو ډالرو زموږ پوځي تجهیزات طالبانو ته ورکړل. دوی دغه پوځي تجهیزات طالبانو ته ورکړل. دوی د دې تجهیزاتو لویه برخه زموږ دښمن ته ورکړه. تاسو پوهیږئ موږ هغوی ته هر کال میلیاردونه ډالر ورکوو. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ دغسې پیسې افغانستان ته ورکوو؟ خو زه وایم که داسې وي چې موږ د کال میلیاردونه ډالر هغوی ته ورکړو هغوی ته ووایئ دغه پیسې به تر هغو تاسو ډار نه کړو تر څو چې هغه پوځي تجهیزات چې دلته ځینو احمقانو اجازه ورکړه چې ستاسو لاسته ولویږي بیرته رانه کړئ. د امریکا د نوي ولسمشر ټرامپ له څرګندونو وړاندې پینټاګون په ځلونو ویلي چې د شاوخوا 7 میلیارډ ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پاتې شوي پوځي تجهیزات چې د دې وزارت د معلوماتو پر اساس پکې 78 جنګي الوتکې 40,000 پوځي وسایط او څه باندې 300,000 وسلې شاملې دي د امریکا ملکیت ګڼلی او پر بیرته ستنول یې ټینګار کړی. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي د سلواغې په 14مه له CBS امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې دغه پوځي تجهیزات د افغانستان ملکیت بللی او په خبره په هیڅ صورت به یې امریکا ته ورنه کړي. دغه پوځي تجهیزات افغانستان شتمني ده او په راتلونکي کې به هم د افغان دولت په واک کې وي. باید په دې برخه کې د ازبکستان هیواد خپل ځواب ووایي. باید د افغانستان اسلامي امارت چارواکي او مسؤلین باید د ډیپلوماټیکو هڅو او لارو خپل اواز اوچت کړي ترڅو دغه ستونزه حل شي. د تیر جمهوریت نظام د پرځېدلو پر مهال افغان پیلوټانو 22 جنگي الوتکې
او څلېریز بلاک هاک څرخکې د افغانستان ګاونډي هېواد ازبکستان ته ولېږدولې. په تیرو څه باندې 3 کلونو کې ملي دفاع وزارت سرپرست په ځلونو دغه چورلکې او پوځي الوتکې د افغانستان ملکیت بللي او له تاجکستان او ازبکستان یې غوښتي چې په دې برخه کې د افغان نوري حوصله نه ازمایي. نورو هیوادونو ته د فلسطینیانو انتقال په اړه د امریکا طرحې غبرګونونه راپارولي. اسلامي امارات، اروپایي ټولنې، اسلامي همکاریو سازمان او یو شمېر عربي هیوادونو د غندنې ترڅنګ دغه اقدام د امریکا او اسرائیلو سیاسي هدف او اشغال شوې غزه د فلسطین خاوره بللې ده. خو واشنګټن د دغې طرحې موخه د فلسطیني وګړو لپاره د غزې استوګنیزو سیمو بیا رغونه او په سیمه کې د ثبات رامنځته کول یاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته تر ټولو وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د فبروري په 4 واشنګټن ته په رسمي سفر دعوت کړ ترڅو د غزې راتلونکي برخلیک او د اوربند 2م پړاو مذاکراتو په اړه ورسره خبرې وکړي. ټرمپ له نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې جګړې دایمي پای ته رسولو لپاره داسې یوه طرحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې له دغې تړانګې ټول فلسطیني وګړي وځي. ټرمپ ویلي چې دې طرحې له تطبیق سره به مرګ ژوبله پای ته ورسیږي او په سیمه کې به دایمي ثبات رامنځته شي. زه فکر کوم د شاوخوا 1.1 یا 8 میلیونه وګړو بې ځایه کول به د هغوی ژوند ښایسته کړي او هغوی به نور دا اندېښنه نه لري چې هره ورځ ومري. خو په ورته مهال د سپینې ماڼۍ ویاندې تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې د ټرمپ د طرحې په اړه ویلي چې وړاندیز شوې طرحه به د سیمې له هیوادونو سره هم شریکه شي. نوموړي ډانلډ ټرمپ په منځني ختیځ کې دایمي سولې ته ژمن یاد کړ او په دې ټینګار وکړ چې امریکا په غزه کې پوځي حضور نه غواړي. ولسمشر چمتو دی چې غزه د ټولو فلسطینیانو، سیمو خلکو او سوله غوښتونکو لپاره ورغوي، د هغه چا لپاره چې اقتصادي پرمختګونه او فرصتونه په سیمه کې غواړي او دا هغه سیمه ده چې د ایران له ملاتړ برخمنو وسلوالو حماس له لوري کنټرول کېده. یاده طرحه چې د اسرائیلو لومړي وزیر له لوري د یوه تاریخي او نوښت رامنځته کوونکې پرېکړې په توګه هرکلی شوی، خو په غزه کې د فلسطیني وګړو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد یې ملاتړ نه دی کړی او دا کار یې د فلسطین په جغرافیه تیری بللی دی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له غزې نورو هیوادونو ته د فلسطیني وګړو ستنول د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی. اسلامي امارت باور لري چې دا ډول پلانونه نه یوازې د صهیونیستي رژیم د شوو اهدافو استازیتوب کوي، بلکې د مسلمانانو د کرکې پارونې او د سیمې د کړکېچ زیاتوالي لامل هم ګرځي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې غړي هیوادونو بریتانیا، عربستان، مصر، ایران او چین په ګډون د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمېر نورو بشري سازمانونو او هیوادونو هم دغه طرحه غندلې او له غزې د فلسطیني وګړو نورو هیوادونو ته ویستل یې ناشونی عمل بللی دی. دغه راز اسلامي همکارۍ سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې اسرائیلو سره دې په غزه کې د کړیو وحشتونو حساب وکړي. اشغال شوی غزه د فلسطین نه جلا کېدونکې برخه ده. موږ په غزه کې د تلپاتې اوربند رامنځته کېدو له دې تړانګې د اسرائیلي ځواکونو په بشپړ وتلو او دلته د اقتصادي همکارۍ او بیا رغونې ترڅنګ په بشري مرستو ټینګار لرو او همداراز په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د شویو وحشتونو سره باید محاسبه شي. اوس مهال د غزې 90 سلنه استوګنیزې ودانۍ په کنډواله بدلې شوي چې اسرائیلي ځواکونو دغلته له 40,000 زیات کسان وژلي او له 100,000 زیات نور یې ټپیان کړي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي. خو اوس مهال څو ځلې بې ځایه شوي دغه کډوال چې له سخت بشري وضعیت کړېږي د دې سربیره د امریکا له لوري مصر او اردن ته د ویستلو له احتمالي خطر سره مخ دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال له بهرنیو ځواکونو سره جنګ کې د مدرسو رول مهم ګڼلی او د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې. محمد نبي عمري ویلي چې انقلابونه په وسایلو نه بلکې په عقیده او ایډیالوژۍ بریاو ته رسېدلي دي. نوموړي په خوست کې د یوې دیني مدرسې فراغ غونډې ته وینا کې خلک د نظام ملاتړ ته رابللي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې د یوې دیني مدرسې فراغت غونډې ته په خپلو خبرو کې وایي چې انقلابونه یوازې د ایډیالوژۍ په مرسته بري ته رسیږي. محمد نبي عمري د امریکا او ناټو خلاف د افغانانو 100 کلنې مبارزې ته په اشارې زیاتوي چې انقلابونه یوازې د وسایلو پر مټ بري ته نشي رسېدی، بلکې قوي عقیده او ایډیالوژي غواړي.
خپل مولونه پوښتنه وکړه چې د انقلاب په ټکنالوژۍ کامیابېږي که دا په ایډیالوژۍ کامیابېږي د خپل مولونه پوښتنه وکړه ماشوم ازونه چې د انقلاب په اسلحه کامیابېږي که د انقلاب په ایمان او په غیرت په عقیده کامیابېږي بیا به توته پاته ولګېږي بیا به انشاءالله دغه سمه لاره تعقیب نوموړي همدارز له خلکو وغوښتل چې د اوسني نظام ملاتړ وکړي بې ثباتۍ او تخریبي هڅو ته دې لمن نه وهي د کورنیو چارو وزارت مرستیال د امریکا او ناټو خلاف د تیر شل کلنې مبارزې او هیواد د ازادۍ په موخه د دیني مدرسو رول مهم یاد کړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پیاوړتیا لپاره دې هڅې وکړي کلي قوم کې به داسې ډېر کم کورونه وي چې د هغې زنانات ورسره یې بېصدره شوي نه وي هغې ته د امریکایي سپیو ورغپلې نه وي نه به طالب و نه به مجاهد و عام مسلمان به و خو په اشتباه باندې چې دا یا د پلوني ملګری دی یا د پلوني ملګری دی زه یم چې دا قرباني کفیدو د دې شکر ادا کړه د دې خلکو ملاتړ وکړه د کورنیو چارو وزارت مرستیال چې د خوست اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ اړوند برهم خیلو دارالعلوم رحیمیه مدرسې د 8 تنه حافظانو د فراغت مراسمو ته یې څرګندونې کولې همدارس په خپلو خبرو کې په نظام کې ځینې شته ستونزې مني خو وایي چې د هواري لپاره یې هڅې دوام لري عیسی څرګند شمشاد رادیو تلویزیون خوست د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته غبرګون ښودلی د دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې د پاکستان حکومت نه د افغان کډوالو د جبري ستنول لړۍ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده په همدې حال کې کارپوهان نیوکه کوي چې پاکستان په مداخله کوونکو سیاستونو پر افغان کډوالو فشارونه راوړي ترڅو خپلو سیاسي موخو ته ورسیږي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او د کډوال نړیوال سازمان IOM د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوال د جبري اخراج پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او د مهاجرت نړیواله اداره IOM په ځانګړې توګه د هغو افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې ښایي خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ وي موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې د دوی د اسنادو په پام کې نیولو پرته د دغو کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي خو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د فشارونو تګلاره غوره کړې او په باور یې پر افغان کډوال د فشارونو ډیرولو سره دغه هیواد غواړي خپل سیاسي موخې ترلاسه کړي با آوردن فشارهای بسیار زیاد بالای مهاجرین افغانستان سال گذشته دهها هزار تن هموطنان را به شکل جبری از کشور خود اخراج نمودند که پروسه در شهرهای اسلام آباد و راولپنڈی روز ادامه دارد باعث نگرانی مقامات بین‌المللی و سازمان جهانی پرندگی گردیده است و کشور پاکستان بر اساس سیاست‌های مداخله‌گرانه و غیر دوستانه در مقابل افغانستان دارد با آوردن فشار بالای مهاجرین افغانستان می‌خواهد یک نوع استفاده سیاسی و ابزاری نماید که البته این راه حل نبوده امیدوار هستیم که مشکلات مهاجرین افغانستان طریق سیاسی دیپلماتیک و زمینه‌سازی برای برگشت داوطلبانه و مهیا شدن شرایط در افغانستان به آنها حل گردد په ورته مهال د بشري حقوقو یو شمېر فعالان هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښمن دي او وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم ځورولي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم په لاس لري په پاکستان هیواد کې د افغان کډوالو د اجباري ایستلو لړۍ ډېره په چټکۍ سره روانه ده هلته پاکستاني پولیس د شپې او ورځې لخوا نه د افغان کډوالو په کورونو او استوګنځایونو باندې چاپې وهي او هره ورځ سلګونه افغانان نیسي د دوی سره ډېر ناوړه چلند کوي وهل کېږي ټکول کېږي او حتی ښځې او ماشومان زندانونو ته وړل کېږي او له هغه وروسته په اجباري توګه باندې افغانستان ته لیږدول کېږي بل خوا دوی هغه مهاجرین هم نیسي کوم چې په یاد هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري د هغوی اسناد نه منل کېږي او هغه هم په اجباري توګه باندې افغانستان ته لیږدول کېږي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او د کډوال نړیوال سازمان داسې مهال په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره په روان چلن اندېښنه ښیي چې د فبروري پر لومړیو ورځو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوال د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ
د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي د هرات کندهار اوسپنې پټلۍ چارې به تر 8 میاشتو بشپړې شي. د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې د تفصیلي ډیزاین چارې 15 شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوې. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه پروژه شاوخوا 230 کیلومتره اوږدوالی لري او 244 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راسي. د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی ثاني د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د تفصیلي ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 شرکتونو سره لاسلیک کړل. مسؤلین وایي د 230.15 کیلومتره اوسپنیزې کرښې دغه پروژه به د 8 میاشتو په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د هرات کندهار د 230.15 کیلومتره اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین اړوند 15 قراردادونه د شاوخوا 244 میلیونو افغانیو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره لاسلیک کړل چې د 8 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. دغه پروژه د هرات، شندند، فراه، زرنج، غرغوري او لښکرګاه څخه په تیریدو د کندهار ولایت سره نښلول کیږي. دوی وایي د هرات، شندند، فراه، زرنج، غرغوري، لښکرګاه او لښکرګاه کندهار مسیر دی چې دې شرکتونو ته په بیلابیلو قیمتونو په قرارداد ورکړل شوي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د سوداګرۍ ودې لپاره دغه ډول پروژې اړین دي او ټینګار کوي چې د شرکتونو له لوري دي د سروې مطابق چارې بشپړې شي. د خلکو انتقالات او په ټوله کې د افغانستان د طبیعي زیرمو د صادرولو لپاره به یو ښه فرصت وي. نو که چېرته دغه ډول پروژه پلي شي او هغه وخت چې دغه ته ټاکل شوی دی په هغه وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي، نو زه باوري یم چې د سره سره به نه یوازې دا چې ډېرو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، بلکې ترڅنګ به یې ډېر تجاران وکولی شي له دې لارې خپل توکي نورو هیوادونو ته انتقال کړي او وارداتي توکي په اسانه سره د افغانستان مختلفو بازارونو ته ورسوي. د اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد نورو هیوادونو ته د صادراتو برخه کې ارزانه بلل کیږي. کارپوهان د دې سترې پروژې ځنډ د افغانستان سوداګرۍ په زیان ګڼي او ټینګار لري چې قراردادي شرکت دې چارې په وخت بشپړې کړي. دا ډول پروژې د افغانستان د زیربناو او اقتصاد په برخه کې واقعاً چې ډېرې حیاتي او ارزښتناکې دي. د هرات کندهار اوسپنیزې کرښې نه یوازې د داخلي ترانسپورت لپاره ارزښتمنې دي، بلکې د تجارت، ترانسپورت او لوجستیک برخه کې هم نړیوالې اړیکې پراخوي او هم زموږ ستاسو د تجارانو ډېرې ستونزې هواروي. نو په دې هیله چې د دې پروژو په برخه کې توجه زیاته وشي، د دې کومه سروې چې شوې ده مطابق د همغه سروې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ پروژې د تفصیلي سروې او ډیزاین چارو تر بشپړېدو وروسته د دې پروژې د بودیجې تمویل ته په کتو قراردادي 15 شرکتونه مسؤلیت لري چې د دې پروژې عملي چارې پیل کړي. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. په خوست کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د اوبه رسولو 3 پروژې بشپړې شوې دي. دا د ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري او د یوې موسسې په مالي لګښت د 9.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د متون په کونډیو، حبشخیل او وردخیلو کلي کې د اوبه رسولو د 3 سولري شبکو چارې تکمیل او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د معلوماتو له مخې دې شبکو د کار په جریان کې لسګونه تنو ته د کار زمینه برابره شوې وه چې په بشپړېدو سره د یاد کلو 1526 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی. د هرات د نور الجهاد له سب سټیشن څخه د انجیل ولسوالۍ شیدای سیمې ته د برېښنا د ډبل سرکټ غځونې پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د دې پروژې له لارې د انجیر او ګذرې ولسوالۍ ختیځو سیمو د هرات 8مې، 8مې او 15مې ناحیې ته د 260 ترانسفارمرونو پر مټ له 22,000 ډیرو پیرودونکو ته برېښنا برابره شوې ده. د دې پروژې له لارې د سلما بند برېښنا او ترکمنستان وارداتي برېښنا یو ځای یادو سیمو ته ویشل کیږي.
ننګرهار ولایت کې د یو بند د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د وچ خوړ بند د جوړولو چارې پیل شوې. دغه بند 88 متره اوږدوالی، 9 متره پراخوالی، 10 متره لوړوالی چې د 28,322 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا به ولري. یادونه ده چې یاد بند د چارو د پیل سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. امروز کې سل بستریز مرکزی روغتون چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د یاد روغتون چارې له 4 کلن ځنډ وروسته بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بلخوا د نیمروز ځایي چارواکي اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د روغتیا برخه کې د یاد ولایت ته پاملرنه زیاته شي. نیمروز د هغه ولایتونو له ډلې شمیرل کیږي چې د اوسیدونکو په خبره تر اوسه مجهز روغتون ته په دې ولایت کې لاسرسی نه درلود. تازه په دې ولایت کې سل بستریز روغتون چارې بشپړې شوي چې ورسره به په دې ولایت کې د روغتیا برخه ستونزې راکمې شي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو ویلي چې پر دې سربیره به دې ولایت کې کادرونو پر کار ګمارنې لپاره ورته هڅې زیاتې او روغتیایي ستونزې به راکمې کړي. دغه شفاخانه کې افتتاح شوله او د افتتاح مراسم دي، په دې به انشاءالله تجهیز هم کېږي. همدغه رنګې په ولسوالیو کې د ولسوالیو د سطح شفاخانې به جوړېږي. کومه ولسوالۍ کې چې نشته دی د هغې شفاخانې به انشاءالله جوړېږي. د هغې حتی د تجهیز یې موږ ډونرانو سره خبره کړې ده چې کوم ځای کې شفاخانه سرته رسېږي متصل به تجهیز هم کېږي او هغې ته به موږ منابع بشري د خپل طرف د وزارت صحت تأمین ورکوو. ځایي چارواکي په دې ولایت کې روغتیایي ستونزو ډیروالي ته په کتو وایي چې یاد روغتون دی ورته 200 بستره ته لوړ کړي. شاهد افتتاح پروژه شفاخانه 100 بستری ولایت نیمروز هستیم. 30% کارش در دوران بدنام جمهوریت به پیش رفته بود. پول تقریبا 80% از بودجه دولت کشیده بودند. د دې ولایت اوسیدونکي تیر ته په کتو د دې روغتون پر جوړېدو خوښ دي. وایي چې د دې روغتون د جوړېدو سره به ستونزې په نسبی ډول حل شي. اولش که ما بسیار زیاد خوشحال هستم از کل روزا که امروز خوشحال هستم که شفاخانه بسیار شفاخانه کلان بوده، کلان است و گنجایش 100 بستر مریض داره و بازم از مسئولین از والی صاحب ولایت نیمروز از وزیر صاحب صحت و ما خواهشمندیم، تقاضا داریم که برای شفاخانه ولایت نیمروز دکتران متخصص فوق تخصص دکترها را بسیار بیارن اینجا، دکترها در همه چیزا باشه، بخشا باشه. ډېر خوشحاله بخیر خوشحالي بخیر هیڅ ویلای نه سو د خوشحالي د احساس څخه دا ډېر الحمدلله ډېر ښه کار وسو چې ډېر یو غټه شفاخانه د نیمروز خلکو د خدماتو خدای د مسؤلین ته د توفیق ورکړي چې موږ د کندهار او د هرات څخه زموږ مریضان راوګرځي او دا ډېر یو ښه نیک کار دی او خواهشمن دا یو چې متخصص ډاکټران بالخصوصا د ښځو په بخش کې د خدماتو په بخش کې چې موږ ته ښه خدمات ورکړي. یاد روغتون چې چارې د تیر حکومت پر مهال پیل شوي وي اوس د $200,000 په لګښت د متحده عربي اماراتو پانګوالو په مالي ملاتړ د عامه روغتیا وزارت لخوا بشپړې شوي. آصف جهانی، شمشاد تلویزیون، نیمروز. د بلخ شولګر ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت نه د برېښنا بند جوړولو غوښتنه کړې. ځایي خلک وایي حکومت د شولګر ولسوالۍ پر سیند د برېښنا تولید بند جوړ کړي. سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي لوړپوړو چارواکو سره یې ستونزه شریکه کړې. شولګر په بلخ کې هغه ولسوالي ده چې اوسیدونکي پکې هیڅ برېښنا ته لاسرسی نه لري. د بلخ شولګر ولسوالۍ چې پکې شته اوبه د برېښنا تولید ظرفیت لري خو اوسیدونکي برېښنا ته لاسرسی نه لري. دوی وایي که څه هم د مسؤله چارواکو لخوا په دغه سیمه کې ورته د بند جوړولو ژمنې شوي دي خو لا هم دغه ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ټینګار لري چې په دغه سیمه کې ورته د برېښنا بند جوړ شي. مخکې حکومتونو ته هم د شولګري ولسونو عریضې او پیشنهادونه کړي او هغې ډېرې غټې وعدې موږ سره کړې وې، متاسفانه هغه وعدې د دوی موږ سره عملي نه شوې. زما نیغ په نیغ د امارت اسلامي زعیم او د ریاست الوزرا نه زما غوښتنه او د ولسونو غوښتنه دا ده چې موږ ته په خپله خاوره کې دلته بند جوړ شي. د برق په ارتباط ډېرې ادارې مسؤلې ادارې دلته په شولګره کې راغلي دي. دغه ځای لیدلی ده
چې د شولګرې ولسوالۍ او د پل برق نه پاسه یو منطقه په نوم د چرخاو نومیږي چې دا ډیر یو مناسبه ځای د شولګرې ولسوالۍ په سطح کې د موږ سره د دغه شولګرې ولسوالۍ د برق په حساب کې موږ سره د یو همکاري وکړي چې زر تر زره دغه کار پیل شي. دلته هغه خلک چې ورځنۍ چارې په برېښنا پورې تړلي د ژمي په رارسېدو سره د لمر کموالي له امله د سولري برېښنا له کمزوري کار ستړي دي. در اوقاتی که آفتابی از سولر شمسی ما استفاده میکنیم، در روزایی که آفتابی وجود نداره از سولر و از برق استفاده مستفید شده نمیتونیم. به صورت کلی کار ما ملغا، یعنی که به صورت کلی لغو می باشه. در روز هیچ استفاده قابل استفاده نیستن. از این لحاظ مشکلات اساسی در قسمت مردمی همدست ولسوالی د خانوار د منازل مسکونی هم ممکن وجود داشته باشه. ولی ځای چارواکي د شته ستونزو منلو ترڅنګ وایي ولسوالۍ کې د برېښنا بند جوړولو چارو ډیزاین شوی او د لوړپوړو چارواکو لخوا ورته د عملی چارو ژر پیلېدو وعدې ورکړل شوي. از ادارات مختلف، از آب انرژی و برشنا و هم از مرکز به ولسوالی شولگره آمده بودن و اما ساحه پل و برق یکی از جاهای مهم به خاطر انرژی از طریق دریای شولگر انشالله به خاطر تولیدش جپیس و سروی و هم کارش دیزاینش شده انشالله به مرکز رفتن و آینده نزدیک اونا با ما وعده دادن که انشالله برق در ساحه پل و برق انشالله از طریق انرژی یا دریای شولگر انشالله براتون تولید میکنه. د معلوماتو لمخې د بلخ شولګر ولسوالۍ کې د شته نفوس شمیر تر 180,000 رسیږي چې د برېښنا پر نشتوالي سربیره د کرنې لویو لارو خرابوالی او ورته نورو ستونزو سره مخ دي. روح الله روحاني، شمشاد تلویزیون، بلخ شولګر ولسوالۍ. زابل کې د موټرونو د نمبر پلیټونو د ویش له درکه نږدې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د زابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې سربیره په تیرو 3 کلونو کې سلګونه موټر چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د زده کړې کورسونه هم دایر کړي. د زابل امنیه قمندانۍ د ترافیکي پیښو د کموالي لپاره په دې ولایت کې موټر چلوونکو ته د ډریورۍ کورسونه برابر کړي. د دوی په خبره د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو را په دې خوا 1 د ترافیکي قوانینو د زده کړو کورسونه دایر کړي چې 4500 تنو پکې ګډون کړی و. د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې له دې جملې 4648 تنو ته لیسنسونه ورکړي او دغه راز 1280 موټرو ته موقتي او عمومي پلیټونه توزیع شوي. په زابل ولایت کې ترافیکي پیښې په خورا زیات توګه باندې کنټرول شوي دي. لامل یې په زابل ولایت کې دا دی چې د اسلامي امارت له پیل څخه تر دې مهاله 1 د موټر چلوونکو لپاره کورسونه دایر شوي دي چې په یادو کورسو کې تقریبا 4500 تنه موټر چلوونکو ګډون کړی دی چې تر 15 ورځنۍ زده کړې وروسته عملي او نظري ازموینې ترې اخیستل شوي دي. په یاد ازموینه کې 4648 تنه بریالي شوي دي. هغو ته د موټر چلونې اسناد او لیسنس توزیع شوی دی. او همدارنګه په زابل ولایت کې 1280 موټرونو ته د موټر موقت او عمومي پلیټ توزیع شوی دی. موټر چلوونکي هم د لایني او ښاري ډریورۍ لپاره لیسنس مهم بولي چې د دوی په خبره اوس مهال د لیسنس لرونکو ډریورانو په ډیرېدو سره دې ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ شوی. زه خپل هم لیسنس لرم، بیا تر پخوا اوس ترافیکي پیښې ډېرې کمې شوي دي، ولې اکثره خلک اوس لیسنسو ته مراجعه کوي، بس لیسنسونه جوړوي، بس ټول خلک بس اوس د حکومت خوا اوس چې معنا خپل لیسنس ورڅ داسې خلک شته په دې لاین کې چې نه لیسنس لري وروره نه قانون مراعات کوي. وروره اوس هم دا غټ موټران ډېر نابوده ځغلي وایي دله استادانو ته لیسنسونه جوړ کړي او هلته درس په ښه توګه ورته ووایي تر څو چې ترافیکي پیښې کمې سي او ترافیکي اصول مراعات سي نو ډېرې به ترافیکي پیښې هم کمې سي. که څه هم د دې ولایت اوسېدونکي د ترافیکي پیښو پر کموالي خوښ دي، خو ټینګار کوي چې حکومت یې په دې برخه کې څار جدي او یا د برخه لا پیاوړې کړي. په تیر کې ډېرې ترافیکي پیښې موږ شهیدان وو، ډېرو خلکو هېوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، خو خوشبختانه اوس ترافیکي پیښې تر ډېره حده پورې کمې شوي دي. چې هغه باید د کوم کسان چې اوس واړه ماشومان موټرو ته کېنولي دي دا باید بې لیسنسه هېچا ته اجازه ورنه کړل شي چې د موټر په لاس ورکړي. موټران چې دي دغه لیسنس نه لري، مثال دغه یو اختیار نه لري، دغه ته سره ورکول شي، دغه راوګرځول شي، دغه به بس ټینګار پر وشي نو انشاءالله نور ډېر نظم برابر.
زابل چې د کابل کندهار پر لویه لاره پروت دی، د غیر مسلکي ډریورانو له امله دلته د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو ویره ډېره وه، چې اوس د تیر په پرتله د لیسنس او ترافیکي زده کړو په ډېرېدو سره دا ویره راکمه شوې او د ترافیکي پیښو او د موټرو د ټکر ګراف ورسره راکښته شوی. محمد لال امیري، شمشاد نیوز، زابل. هلمند کې کروندګر د شنو خونو جوړېدو غوښتنه کوي. دوی چې اوس مهال د کوکنارو پر ځای تر پلاستیک لاندې سبزیجات کوي، وایي په هر جریب ځمکه یې نږدې 50,000 افغانۍ لګښت راځي چې یو ځل ترې استفاده کولی شي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي روان کال به 140 شنې خونې د کروندګرو لپاره جوړې کړي. د هلمند ډېری شمېر کروندګر د ژمي پر مهال د کوکنارو د کښت پر ځای تر پلاستیکونو لاندې سبزیجات کري. حکمران د لښکرګاه په کارې سیمه کې دغه 1.5 جریب پالیز په شاوخوا 150,000 افغانۍ جوړ کړی دی. غوښتنې خو مو دغه دي وروره، دغه چې اوس موږ د تریاکو پر ځای باندې کرو، بس دا قدر ګټه موږ ته کوي چې تر هغه تریاکو باندې دغه اوس موږ ته ښه دي، یو څه پیسې جوړوي. اورې نو بله خبره مو دغه ده چې د دغه په بدل باندې چې موږ ته د شنې خونې راکړي، نو دغه زموږ دپاره ښه دی. دا پلاستیک چې دی هر کال موږ مصرف په کوو، دا څیرېږي، بیا موږ بل پلاستیک ورته رانیسو. دغه پلاستیکي پالیزونه چې پر یوه جریب ځمکه 50,000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي، فقط د یوه کښت لپاره ورڅخه استفاده کیږي او همداراز پکښې کښت کیدونکي سبزیجاتو د تخمونو قیمتونه هم ډېر لوړ دي. دغه تخمونه د یوه خورد چې هلمند کې خلک سیر بولي د 3500 افغانۍ نیولې ان تر 14,000 افغانۍ رسیږي. کروندګر له حکومته غواړي چې د عایدو زیاتېدو په خاطر دې دوی ته شنې خونې جوړې کړي او تخمونه دې په ارزانه قیمت ورکړي. غوښتنه مو د دغه فلزونه چې دي دغه د ګوره خو تیامینې د دې ورته ولاړ دي، دا ټیک 100,000 افغانۍ مصرف کوي. ښه نو دا پلاستیکان چې دي دا خبرې چې دي دا مثال 6 کال موږ کښېنول، پر کال بیا دا کار نه کوي. بیا نو دولت باید موږ سره کومکونه وکړي، دولت ته وګوري، شنې خونې راته جوړې کړي. دولت باید چې موږ سره کومک وکړي، شنې خونې د هغه په دغه کې کومک کوي، په هر شي کې چې کوي چې موږ سره همکاري وکړي. موږ خو د دولت دغه یو چې احتیاجمند یو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ډېر غریب خلک یو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي روان 2025 کال کې د دغه ولایت کروندګرو ته 140 شنې خونې جوړیږي. تقریبا پر 300 دانو ګرین هاوزو یا شنو خونو باندې کار روان دی چې د وزارت لخوا څخه ورته په پلان کې نیول شوي دي. همدارنګه چې ټول په مجموع کې 140 دانې ګرین هاوزونه دي چې د مؤسساتو او همدارنګه د وزارت لخوا څخه د اماراتو په بودیجه باندې جوړیږي. په ګرمسیرو ولایتونو په خاص ډول هلمند کې پخوا دغه فصل تر ډیره کوکنار او غنم کرل کېده، خو د اسلامي امارت له لوري د کوکنارو د کښت بندېدو وروسته اوس کروندګر په پلاستیکي پالیزونو کې بادرنګ، بینډۍ، رومیان او یو شمېر نور سبزیجات کري. امریکا په سویلي افریقا کې د 20 سترو صنعتي هیوادونو په ناسته کې ګډون نه کوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې په سویلي افریقا کې د 20 سترو صنعتي هیوادونو په سګنۍ ناسته کې برخه نه اخلي. مارکو روبیو زیاته کړې چې د سویلي افریقا د حکومت له لوري د اقلیتونو د ځمکو اخیستنې قانون عملي کولو له امله په دغه هیواد کې یاد ناسته نه ورځي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې د امریکا له ملي منافعو ملاتړ کوي او د دې هیواد پر وګړو یې د منفي لیدلوري مخالف دی. د راپورونو له مخې په سویلي افریقا کې د نړۍ 20 سترو صنعتي هیوادونو یا G20 د 2025 کال ناستې کرنې نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. فلسطینیان وایي چې له غزې به نور هیوادونو ته په هیڅ ډول ستانه نشي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له لوري له غزې د فلسطیني وګړو د بهر کولو طرحې پر وړاندې د غزې اوسیدونکو سخت مخالفت ښودلی او دغه طرح یې د نه منلو وړ بللې. د غزې اوسیدونکو ټینګار کړ چې د مرګ او ژوند لپاره لومړی او وروستی ټاټوبی یې غزې ته ړانګوي. په ورته مهال د امریکا په کانګریس کې ګڼ شمېر ډیموکرات استازو هم ویلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له لوري په غزې کې
کې د قومي پاکونې طرحې لپاره د نوموړی استهزا ته راوبلل شي. د راپورونو له مخې د امریکا داسې مهال د غزې څخه د فلسطینیانو د ویستلو طرحه اعلان کړې چې دغلته سلګونه زره فلسطیني وګړي په سخت بشري وضعیت کې ژوند کوي او د خوړو، درملو او سرپناهو لپاره بیړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې ایران د امریکا له لوري په دغه هیواد بندیزونه بې پایلې بللي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې د ایران په نفتو به سخت بندیزونه وضع کړي ویلي چې په دغه هیواد د نفتو د سوداګرۍ پر ځای ګڼې بدیل لارې لري. مسعود پزشکیان له څه باندې لسو ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د مثبتو اړیکو ساتل د واشنګټن بندیزونو وضع کولو پر وړاندې او د دې هیواد اقتصادي ثبات ساتلو لپاره مهم بللي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2 ورځې وړاندې د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په واشنګټن کې د رسمي کتنې پر مهال ټینګار کړی و چې په تهران به لا زیات اقتصادي محدودیتونه وضع کړي. له ملتیا مو مننه کوم. د نن شپې خبرې ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسي.